د کابل پوهنتون مسؤلین د اوبو نړیوالې ورځې په پار جوړه شوې ناسته کې وایي د سطحي او ځمکې لاندې اوبو کچه د تیر کال په پرتله په هیواد کې د پام وړ کموالی موندلی دی. په هیواد کې 15.15 میلیارد متر مکعب سطحي اوبه کمې شوې چې 9.3% کېږي او د ځمکې لاندې اوبه چې موږ استفاده کوو پوتنشل یې 8.9 ته رسیږي. همدارنګه په مجموعي شکل موږ د هیواد د اوبو څخه 33% اوبه استفاده کوو او وضعیت په کابل کې چې دا تقریبا په 2019 نه تر 2023 پورې په متوسط شکل په کابل کې اوبه 15 متر ښکته تللی. به همگان بهتر معلوم است مردم دسترسی به آب آشامیدنی صحیح نداشتند و ما شاهد کمبود آب در شهر کابل هستیم و مردم توان خریداری آب را بیشتر از این ندارند و از آفر چاهای عمیق توسط شرکت‌های خصوصی و مردم جلوگیری به عمل آید و آب پنجشیر هرچی زودتر توسط سیستم منظم آبرسانی به شهر کابل انتقال یابد. د کابل پوهنتون یو شمېر زده هم له مسؤلینو غواړي ترڅو په هیواد کې د اوبو کموالی ستونزې په لومړیتوب کې راولي. اگر ما آب ذخیره شده در بندهای خود داشته باشیم میتونیم چالش آب را تمام بشه. برنامه نفوذی که در افغانستان روز به روز زیاد شده میره و خصوصا در شهر کابل میتونیم که پروژه مدیریت کنیم و میتونه همگی به آب آشامیدنی کافی دسترسی داشته باشن. ما اگر به طور بی مدیریت و بی پالیسی که ما آبهای زیرزمینی شهر خود استفاده میکنیم سبب از این میشه امکان داره که ما از بیخی از کابل سالهای آینده سالهای چند دهه بعد بکوچیم یا کوچ کنیم. په همدې حال کې د اوبو برېښنا وزارت مسؤلین په راتلونکي کې د دې ستونزې د حل لپاره د برنامو له درلودو خبر ورکوي. موږ باید اوبه د آبریزو یا د اوبخړونو په کچه مدیریت کو او موږ باید د اوبخړونو په کچه د دې لپاره ستراتیژیک پلانونه ولرو. دا ستراتیژیک پلانونه د هغو ریسرچ یا تحقیقاتونو په اساس د اوبو انرژي وزارت د اوبو منابع په ټول افغانستان کې تر نظارت لري. سطحي اوبه، ځمکې لاندې اوبه او دا ټول ډیټا انفارمیشن معلومات راټولیږي او دا د تاسو په اختیار کې ورکول کیږي. مخکې له دې هم مسؤلینو په هیواد کې د ځمکې لاندې اوبو څخه د زیاتې کارونې پر مخنیوي ټینګار کړی او په دې برخه کې د هیوادوالو د همکارۍ غوښتنه کړې.